السلام علیکم د پښتو ټایم چینل مینوالو امید ده چې روغ جوړ وي درنو مینوالو یو ځل بیا تاسو د نوې ویډیو سره راغلو چې دا ویډیو موږ د یو داسې اپلیکیشن په برابر کړی ده چې هر ورځ په نړۍ کې په میلیونونو خلک له دې اپلیکیشن نه استفاده کوي نو دا ویډیو موږ تاسو د فیسبوک په باره کې برابر کړی چې څنګه د خپل فیسبوک پاڼه له سپین رنګ نه تور رنګ ته چینج کړو که چېرته زموږ د فیسبوک پاڼه په تور رنګ کې وي نو دا زموږ د موبایل بیټرۍ سره ډېره مرسته کوي یعنې زموږ د موبایل بیټرۍ به چارج ډېر کم مصرفوي او که چېرته زموږ د فیسبوک پاڼه په سپین رنګ کې وي نو بیا زموږ د موبایل بیټرۍ چارج ډېر مصرفوي ویډیو ورسره مکمل وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ نو اول به راشئ پلی سټور به اوپن کړئ او په پلی سټور کې به بیا سرچ کړئ چې مکی فار فیسبوک اینډ میسنجر مکی فار فیسبوک اینډ میسنجر دا به سرچ کړئ تاسو له به دا اپلیکیشن درکړي دا به دلته انسټال کړئ دا اوس تاسو ګورئ چې انسټالیشن زموږ سره روان دی او کله چې دا اپلیکیشن انسټال شي نو بیا به راشئ او دلته دې ځای نه به خپل اپلیکیشن اوپن کړئ کله چې دا اپلیکیشن اوپن کړئ نو بیا به خپل د فیسبوک اکاونټ چې دی هغه به هم ور داخل کړئ نو کله چې د فیسبوک اکاونټ مو داخل کړئ بیا لاګین شئ ورته او کله چې لاګین شي نو د فیسبوک پاڼه په سپین رنګ کې وي خو اوس راځو چې څنګه د فیسبوک پاڼه تور رنګ ته چینج کړو ډایرکټ په تاسو راشئ اوپن سیټینګ ته اوپن سیټینګ ته به راشئ او په دې کې به په جنرال باندې کلیک وکړئ په جنرال چې مو کلیک وکړو نو بیا به پکې تاسو راشئ تیمز د باندې به کلیک وکړئ د باندې چې کله کلیک وکړئ نو موږ ته ډېر آپشنز راکوي دا بلا رنګونه موږ سره موجود دي خو که غواړو تور رنګ راولو نو په امولیټ باندې به کلیک وکړو کله چې زه په امولیټ کلیک وکړم نو بیا به بیک شي یو ځل به بیا بیک شي چې ته خپل فیسبوک پیج ته راشئ اوس تاسو وګورئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه تور رنګ ته چینج شوې ده تجربه یې کړئ در سره ډېر اسانه دی مننه